السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه کولی شو چې موږ د ایکسل په یو شیټ کې لکه د ډیټابیس غوندې سرچینګ وکړو؟ د دې لپاره د کوم فنکشن څخه کار والو؟ د ډیټابیس فنکشن یا د ډیګیټ فنکشنز نه باید موږ تاسو کار والو. نو که موږ تاسو غواړو چې ډیګیټ فنکشنز استعمال کو کار ورنه والو، نو د دې لپاره به څه ډیټا چې دغه ټوله به موږ یو ځل انتخاب کړو. داسې طریقه یې دا ده، دا چې کله انتخاب کړه دې ته به دلته مای ډیټا داسې یو نوم به ورته ورکړو، انټر سره به یې سیف کړو. دلته به دې ته نوم ورکړو مای ډیټا، صحیح شو، او انټر به یې کړو. دا سیف شوله د مای ډیټا په هغه باندې. نو دویم ځل به داسې کار وکړو چې د دې کاپي به راوالو، د دغې دوه روګانو کنټرول سی سره به یې کاپي کړو او دلته به یې د انټر سره پیسټ کړو. انټر سره هم پیسټ کړو. نو دغې ته به ورکړو مای ډیټا 2. مای ډیټا 2 هر نوم چې تاسو ورکولی شئ، او دا هم سیف کړو. دا نو مای ډیټا 2 شو، مای ډیټا 2 او انټر به یې کړو. دا مای ډیټا 2 شو، دا مای ډیټا 1 شو، دا مای ډیټا شو. نو کله چې دا کار وکړو، نو د دې لپاره موږ غواړو چې دغه رو چې دا کالم ته تبدیل کړو، نو د دې کاپي به راوالو، دلته به ودرېږو او دا پیسټ سپیشل ته به ورشو او ټرانسپوز ته به یې واړو. ټرانسپوز باندې به کلیک وکړو تر څو کالم ته چینج شي. نو کالم ته زمونږ دا رو واوښتله، دا لیکل. نو د دې لپاره به دلته اوس کلیک وکړو، غواړو چې سرچینګ وکړو په منظمه توګه باندې. دلته به کوډینګ ورته وکړو، دې نیم ته مخامخ ایکول ډیګیټ او کالم سټارټ. نو ورته لیکو او سټارټ شو، دلته لیکو نو مای ډیټا، هلته موږ نوم ورکړی و، مای ډیټا هم ورکړله، کامه وهو، بیا مای ډیټا 2. مای ډیټا 2 دا ځای سلیکټ شو، کامه نه مای ډیټا دلته نه وهو. دلته دا د نیم سیلز چې دا ورته انتخابوو. بیا مای ډیټا، اوس مای ډیټا 2 لیکو ورته، مای ډیټا 2 او دا انټر کوو. دا اوس انټر هم که، دا داسې لاندې کشوو. نو معنا دا د علي موږ سره څه دی، ډاکټر دی، 1200 روپۍ سیلري لري. نو که موږ تاسو دا سوچه کلیر کو، دا کلیر کو فرض که دلته زه مثلا که په هر چی باندې پکېږي، یا مثلا ورته هم علي څوک دی، علي انټر کوم، علي ډاکټر دی او 1200 روپۍ معاش دی، پوسټ ډاکټر دی. یا مثلا ورته هم چې دلته سیلري ګورم چې 1200 روپۍ تنخواه د چا ده،